د آسان لیک لوست په دې برخه کې راځو ګې ته. ګې یو ټکی د پاسه او بل لاندې لري. ګورئ ګیره ده. ګیره کې څو توري دي؟ ګې ده، یې ده، رې ده او هې ده. ګې ځان ته لیکل کېږي، یې رې ګډ څنګ ته ورسره راځي او دلته هم هې ورسره وي. څه ترې جوړیږي؟ ګیره. همدا ګې ده، یې ده، رې ده. هې په ځای واو دی او بله رې ده. څه ترې جوړیږي؟ ګیرور. ګې لیکل کېږي، یې رې واو او رې. ګیرور شو. ګیرور چا ته وایي؟ هغه سړي ته چې ګیره لري. ږمنځ لیکو. ګې ده، میم دی، نون دی او ځې ده. بیا هم لکه دلته چې ګې یوازې لیکل سوې وه، ګې دلته هم یوازې راځي. میم، نون او ځې ګډ ورسره څنګ ته لیکل کېږي. څه ترې جوړیږي؟ ږمنځ. ږمنځ یا غمنځ یا ژمنځ. که ګې وي، میم وي، نون وي، ځې، واو او لام وي. له دې نه بیا څه جوړیږي؟ ږمنځول. ګې، میم، نون، ځې، واو، لام. ږمنځول. دا ویډیو بیا شاته بولی سئ او په دې تورو ځان پوهولی سئ. درس دی ګیره. آزاد ګیره لري. هغه ګیره ږمنځوي. ګیره زما واک، واک یې د ملا. ګیره آزاد. آزاد یو کس نوم دی. ګیره لري. لري کې لام رې او څرګند دی. هغه، هې غین هې هغه. ګیره ږمنځوي. ګې میم نون ځې واو یې. ږمنځوي. ګیره زما. زما کې ځې میم الف زما. واک، واو الف کاف واک یې د ملا. واک معنا اختیار. ګیره آزاد ګیره لري. هغه ګیره ږمنځوي. ګیره زما واک یې د ملا. اوس هم د تورو تمرین ته راځو. ګې ده، لام دی، نومواله یې ده. ګې لیکل کېږي، لام او یې ګډ څنګ ته ورسره راځي. ګلۍ ترې جوړیږي. لام دی، ګې ده. لام او ګې ګډ لیکل کېږي. څه ترې جوړیږي؟ لږ. لام، واو، ګې، هې. لام واو ګډ لیکل کېږي. ګې او هې څنګ ته نږدې راځي. لوږه ترې جوړیږي. واو، ګې، یې. واو، ګې، یې. څه شی ترې جوړیږي؟ وږی. ګورئ ګې لیکو، لام او یې دا شی څنګ ته راځي. څه ترې جوړ شو؟ ګلۍ. لام او ګې دا شی راځي. لږ. لوږه. لام، واو، ګې، هې. لوږه. او وږی چې لیکو، واو، ګې، یې. وږی. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او پښتو یوټیوب چینل در سره خوښ او سبسکرایب یا زنګوله کړئ.